چې یو کس ته او مسلسل 2 کاله بیمار ده، ټي بي بیمار ده یا بله بیماری ده ورته، او د ده نه منځونه پاتې شوي دي، نه دا به څه کوي؟ او روژې ترې نه هم پاتې دي، نه دا به څه کوي؟ نو د مونځ باره کې خو دا حکم ده چې مونځ خو په یو حالت کې نه ماف کېږي. شریعت مبارک دا حکم کړی ده چې په ولاړه یې وکړه، که په ولاړه نشي کولی په ناسته یې وکړه، په ناسته نشي کولی په ملاسته وکړه، په اشارې باندې مونځ وکړه، خو مونځ به قضا راوړې. یو سړی ده چې هغه بېهوشي پرې راغه او د بېهوشۍ حالت کې د 5 منځونه ته 5 منځونه یا د 5 نه زیات ته نه قضا شول، نو د باندې به نه د دغه منځونو کفاره شته او نه پې قضا شته. او که نه د 5 نه کم پې قضا شوي وي او بېهوشۍ کې 2 یا 3 منځونه، نو وروسته به د دې قضا راوړي. او که د 5 او د 5 نه زیات ته نه قضا شول، نه به پې نه کفاره شته او نه د دغه منځونو قضا شته. او یو سړی د روژې ته پاتې شوی د بیماری په حالت کې، نو که چېرته داسې حالت و چې دې طاقت نه لرلو، نو بیا خو پې نشته. او که نه طاقت یې لرلو، بیا وروسته بیا مې دا جوړ شو او د هغې نه پس هم بیا روژې ونه نیوې، نو ده باندې بیا د هغې کفاره لازمه ده او بیا به د هغې کفاره ورکوي. قضا خو ونه شوه، خو لیکن د هغې کفاره پې لازمه ده. بل چا سوال کړی ده، هغه ما نه ماښام مونځ قضا شوی ده، نه دا څه ټایم وکړم؟ نو وروڼو دا زمونږ فقهای اعظام فرمایي چې د قضا دپاره ټایم نشته. قضا مونځ هر ټایم کې کولی شي سوا د اوقات مکروهو نه. کم د ټایم کې چې اوقات مکروه دي لکه طلوع الشمس، غروب الشمس او استوا، نو دې ټایم کې مه کوه. او د دې نه علاوه چې د قضا دپاره ته څه ټایم میلاویږي، نو هغه ټایم مونځ کولی شي. قضا دپاره ټایم نشته. او که چې کم مونځ د نه یا قضا شوی ده هغه ټایم کې وکړه. ماښام د نه پرته که قضا شوی ده، بل ماښام مونځ ټایم راغو هغه ټایم یې وکړه. او که نه بل ټایم درته میلاویږي مخکې یا وروستو، نو هر ټایم کې قضا مونځ کولی شي.